السلام علیکم ملګرو آی سی سی یو ځل بیا پاکستان او د افغانستان کرکټ بورډ سره ډېر غټ زیاتې وکړو ډېر غټه دوکه ور سره وکړه استرالیا انګلند او نیوزیلند هم په آی سی سی باندې لاس اوچت کړی دی د آی سی سی نه ډېر سخت خپه شوی دی ایشیا کپ به وشي او کاناډایي ایشیا کپ په باره کې یو نوې ډرامه شروع شو د انډیا میډیا یو غټه دعوا د ایشیا کپ په سر باندې د پاکستان او د انډیا کرکټ بورډ ترمنځ جګړه شاهد افریدي د انډیا کرکټ بورډ ټول اصلیت ښکاره کو د انډیا کرکټ بورډ ولې د پاکستان هایبریډ ماډل نه منلې او ولې د ایشیا کپ نه تختی نو ټول معلومات درلو په دې ویډیو کې در کوم نو ویډیو راستر اخر پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره ضروري شریک کړئ آی سی سی یو ځل بیا پاکستان او د افغانستان کرکټ بورډ سره ډېر غټه دوکه وکړه ډېر زیاتې ور سره وکړو انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی چې کوم کرکټ بورډونو ته سالانه فند ورکوي د کال چې کومې روپۍ ورکوي نو په هغې کې د پاکستان افغانستان نیوزیلند انګلند او استرالیا سره ډېر زیاتې شوی دی د آی سی سی د طرف نه پاکستان کرکټ بورډ ته سالانه فند روپۍ چې کوم میلاویږي نو 18% میلاویږي افغانستان کرکټ بورډ ته د آی سی سی د طرف نه 14% روپۍ میلاویږي دین علاوه د انډیا کرکټ بورډ ته 2% سالانه فند روپۍ د آی سی سی نه میلاویږي د پاکستان نه بعد نیوزیلند استرالیا او انګلند هم په خپل حق کې راوتلي دي د آی سی سی نه دا پوښتنه کړې ده چې ولې انډیا ته زیاتې روپۍ میلاویږي د آی سی سی د طرف نه او موږ ته کمې روپۍ ډېر کم فند میلاویږي نو دې پوښتنې دې سوال جواب ول آی سی سی هم ورکړی دی که تاسو وګورئ نو د آی سی سی د طرف نه پاکستان افغانستان سریلانکا بنگلاديش ته ډېرې کمې روپۍ د آی سی سی د طرف نه میلاویږي او د انډیا کرکټ بورډ داسې واحد کرکټ بورډ دی چې د آی سی سی د طرف نه ورته ډېرې زیاتې روپۍ میلاویږي نو ټول کرکټ بورډونه راپاسېدلي د آی سی سی نه دا پوښتنه کوي چې انډیا ته ولې زیاتې روپۍ ورکړل کېږي موږ ته ولې کمې روپۍ راکړل کېږي د انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی صدر دا ټول کرکټ بورډونو ته واضح کړی ده چې ټیک د موږ انډیا ته زیاتې روپۍ ورکوو خو د هغې نه ډېره فایده چې کوم دی موږ ته انډیا کرکټ بورډ را رسوي که تاسو وګورئ نو په ټوله دنیا کې د انډیا په دویم نمبر باندې زیاته آبادي ده نو په انډیا کې خلک په کرکټ باندې ډېر زیاته خرچه کوي ډېر مالدار خلک پکې هم اوسېږي چې په کرکټ باندې ډېر زیاته خرچه کوي نو دغه وجې د انډیا کرکټ بورډ نه آی سی سی ته ډېره زیاته فایده ده که ښکاره خبر وکړو د پاکستان افغانستان سریلانکا بنگلاديش انګلند نیوزیلند دا څومره کرکټ بورډونه چې دي دوی د انډیا په شان په کرکټ باندې خرچه نشي کولی نو دغه وجې دې کرکټ بورډونو ته د آی سی سی د طرف نه خپل خرچ مطابق د کال روپۍ میلاویږي او ایشیا کپ به وشي او کاناډایي ایشیا کپ په باره کې یوه نوې ډرامه شروع شوه د انډیا میډیا یوه غټه دعوه کړې ده د انډیا یو ډېر سینیئر سپورټس جرنالیست وکران ګپتا دا دعوه کړې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ یوه خبره هم نه منلې شوې نه پاکستان کرکټ بورډ هایبریډ ماډل منلې شوی نو په داسې حال کې پاکستان کرکټ بورډ د ایشیا کپ نه مکمل بایکاټ کوي انکار به کوي زما خپل دا رایه چې انډیا کرکټ بورډ د پاکستان هایبریډ ماډل نه منلې یوه خبره هم نه مني نو پاکستان کرکټ بورډ ته هم پکار ده چې د ایشیا کپ نه مکمل بایکاټ کوي انکار ته وکړي او پاکستان کرکټ بورډ هم داسې کوي چې د ایشیا کپ نه بایکاټ کوي نو ګورو چې د ایشیا کپ په باره کې څه فیصله کېږي ډېر ژر به تاسو ته خبر میلاو شي د ایشیا کپ په باره کې نور نوي تازه اپډیټس هم راغلي دي د انډیا میډیا هم ډېره غټه دعوه کړې ده خو د ایشیا کپ په باره کې به نوره خبره نه کوم ځکه چې څلور پنځه میاشتې په موږ مازغه وخوړو چې کله د ایشیا کپ په باره کې صحیح خبر راغی نو بیا په ایشیا کپ باندې نوره خبره اتره کوو دې نه علاوه شاهد افریدي د انډیا په میډیا باندې ډېر غټ بیان جاری کړی شاهد افریدي ویلي که پاکستان او د انډیا سیاسي حالات څومره هم خراب وي خو د پاکستان او د انډیا د کرکټ په تعلقاتو کې سیاست نه دی ورګډول پکار شاهد افریدي د جیو سپر په پروګرام کې ویلي چې د مودي حکومت او جیش هیڅکله هم نه غواړي چې پاکستان او د انډیا د کرکټ تعلقات ښه شي او د ایشیا کپ دا مسله حل شي بل طرف ته د انډیا میډیا دا دعوه کړې ده چې د افغانستان سریلانکا بنگلاديش د ټولو کرکټ بورډونو د پاکستان چې کوم هایبریډ ماډل دی نو دا یې نه منلې او د ایشیا کپ یو میچ به هم په پاکستان کې نه ترسره کیږي افغانستان کرکټ بورډ د طرفه داسې افیشل خبر نه دی راغلی چې موږ د انډیا په طرف یو موږ د پاکستان هایبریډ ماډل نه منو او د انډیا میډیا دا دعوه کړې چې افغانستان سریلانکا بنگلاديش د ټولو کرکټ بورډونو د پاکستان هایبریډ ماډل نه دی منلې او ایشیا کپ په پاکستان کې نه وي نو ګورو چې د ایشیا کپ په باره کې څه فیصله کیږي زما څومره خیال دی سږ کال به خو یا ایشیا کپ مکمل کینسل شي یا به په ایشیا کپ کې پاکستان کرکټ ټیم شرکت ونه کړي د ایشیا کپ نه بایکاټ وکړي ځکه چې پاکستان کرکټ بورډ یوه خبره هم نه منلې شوې تاسو خیال دی چې پاکستان هایبریډ ماډل ونه منلې شي د ایشیا کپ څلور میچونه په پاکستان کې ونه شي نو پاکستان له د ایشیا کپ نه بایکاټ پکار دی او کنه کمنټ ضروري وکړي نو دا د کرکټ یو څو نوي تازه اپډیټس د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ